السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو، لکه څنګه چې تاسو خبر یاست، د افغانستان حکومت د سولې د مذاکراتو لپاره خپل هغه شل کسیز ګروپ نومونه به انشاءالله په لنډو ورځو کې اعلان کړي او د قطر هیواد ته به یې واستوي د سولې لپاره. الله دې سوله راولي. الله رب العزت دې زموږ تاسو د افغانانو په ژوند باندې پرمختللی افغانستان په موږ باندې وګوري. ډېر ملګري ماته وایي چې دا د هیبتي ځناورانو، د هیبتي وحشیانو، د هیبتي وحشي جاسوس بې غیرتو غلامانو نومونه مه یادوه، دغه الفاظ ورته مه یادوه. ځکه ورته یادوم ماته هغه انجینر را یادېږي چې هیبتي ځناور ورته ویلې چې دوی ښه دي او که حکومت ښه ده. هغه ورته ویلې هر هغه څوک ښه ده چې د الله او د رسول مني، او دو ډز ورباندې ډز وکړه، هغه یې په شهادت ورساوه. ماته هغه میندې را یادېږي چې نن شپې همدا شیبه، همدا ګړۍ، همدا ثانیه به هغه ژاړي، یا به د زوی یا د ورور یا د میړه یا د ورور یا د تره د زوی یا د یو تره یا د ماما د یو چا جنازه به اوس هم د یو چا په کور کې پرته وي، او هغه کور کې به د ښځو واویلا وي، همدا اوس، همدا ګړۍ، همدا ثانیه د چا د لاسه؟ د هیبتي ځناور د لاسه. که هیبتي ځناوران سولې ته صادق وي او وفادار وي، سوله چې کله کیږي د سولې نه مخکې اوربند کیږي. ولې اوربند نه کوي؟ ولې په ولسوالیو کې، په لرې ولسوالیو کې، دور افتاده ولسوالیو کې ولې بریدونه کوي؟ ولې اوربند نه کوي؟ زه به جواب درکم. اوربند ځکه نه کوي چې عمران خان ځان طلاق اجازه نه ورکوي. اوربند ځکه نه کوي چې د پاکستان ISI اجازه نه ورکوي. اوربند ځکه نه کوي چې د پاکستان شیطان ملایان ورته اجازه نه ورکوي. نن به موږ هم د سولې دپاره غږ پورته کړی وی. نن به موږ هیبتي ځناورانو ته ځناوران نه ویلې، وحشي ځناوران به ورته نه ویلې، نن به ورته نرم الفاظ او نرم خوله استعمالولی. که چېرته دو نن اوربند کړی وی، له یو طرف ته د سولې خبرې، د امریکا سره د سولې خبرې کوي. ځوانانو لږ د عقل نه کار واخلئ، لږ د پوهې نه کار واخلئ، لږ فکر وکئ. له یو طرف نه د امریکا سره په قطر کې ناسته، د هغه سره مزې چړچې کوي، د امریکایانو په هوټلو کې وروره هلته سره کبابونه او غوښې خوري، د امریکایانو سره سوله کوي، او زما په اردو باندې بریدونه کوي، زما په قمندانۍ باندې، زما په ولسوالۍ باندې بریدونه کوي. دا کومه سوله ده؟ دا کومه سوله ده؟ زه د هیبتي ځناورانو ته وایم چې کله به تاسو د پاکستان د غلامۍ نه راوځئ؟ شرم ده تاسو ته چې نن تاسو د پاکستان په غلامۍ کې که هغه درته وایي اوربند، که هغه درته وایي چې ووهه وهل کوي. زه خو دې سولې ته حیران. زه د خپلو ملګرو ته وایم چې تاسو وایي چې ورور هیبتي ځناوران مه ورته وایئ. څه شی ورته وایم؟ زه دوی ته د مینې پیغام ورکم. هغه خر ورور زما ورور حلالوي، په هغه باندې الله اکبر وایي. هغه ورور زما په قمندانۍ باندې، زما په ولسوالۍ باندې حمله کوي. هغه په بالا مرغاب کې زما ملي اردو والا نیسي، مټې په باندې اړوي، ویډیو ته نه کوي، پاکستان ته ښیي چې ملي اردو والا هم داسې ذلیله کړي دي. پاکستان په خوشحالۍ، پنجاب په خوشحالۍ، فضلالرحمن خبیث ور باندې خوشحالۍ، د سمیع الحق لعین روح ور باندې خوښي او خوشحالۍ د جهنم کې. او ته ورته د مینې پیغام ورکې؟ زه څنګه ورته د مینې پیغام ورکم؟ ملګرو سلامونه ته علیکم. الته آیات وایي چې یا ایها الذین آمنو، دوی خپله آیت وایي چې یا ایها الذین آمنو لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء. یهود او نصارا وایي په دوستۍ منیسئ. بیا هلته پوټین سره ناست دی. ولې پوټین ته د اسمان نه راکښته سوی ده؟ پوټین د اسمان فرشته ده چې ته پوټین سره ناست یې؟ هلته د امریکایي سره چې ناست دی، امریکایي ته د اسمان نه راکښته شوی ده. ولسمشر غني خو مؤمن ده، مسلمان ده، متقي ده. زه افغان یم، احمد و محمود دا ټول، محمد الیاس ده، محمد فاروق منګل ده، دا نصر الله الکوزی ورور، دا ټول دا چې دا خو مسلمانان دي. دو سره نه کینې، د امریکا سره کینې. سلیله بې غیرته. زه ورته وایم، زه چې کله وایم چې طالب، وحشي، هیبتي ځناور، دا مې په ټوپک ولي، په اوان مې ولي، په راکټ مې ولي، په بمونو باندې مې الوزوي. زما نور وس نه کېږي. زما دا ډزې دي، زما دا برید ده، زما دا حمله ده. کاشکې زه د هوایي بریدونو مسؤل وای. ورونو، د خدای د قرآن دپاره تاسو طالبان د هغه سرکونه میشو داسې بتلئ. په خوارۍ زارویم په 15 کاله کې په سوال باندې
سرکونه جوړ کړه، هیبتي ځناور راغی، ټول سرکونه په بل مخې واړول، ټول په نوکونه. تاسو چې په دا اروپا کې اوسئ، په دا خارجي هیوادونو کې اوسئ، د دې هیوادونو موټروي وګورئ، سرکونه وګورئ، خوندونه ترې نه اخلئ. د خپل هیواد سرک په بل مخ اړوئ چې جهاد پې کوئ، کور رانهیي، خپل بچی حال تباه کوي، بربادوي جهاد کې. دا کوم جهاد ده چې ورور تاسو موږ ته کوئ؟ د امریکایانو بیسته د امریکا ملګرو هیله مند ویډیو را سره شیر کوي. هغه وخت به نرمښت وکړو چې کله اوربند وکړي. د امریکایانو بیسته د بې غیرته ذلیل د پنجاب د پنجاب د حرامي نسل، د پنجاب دغه مردار او نجس نسل، هیبتي ځناوران د امریکایانو بیسته په 10 کیلومترۍ کې نشي نږدې کېدلی. او زما په ولسوالۍ باندې بریدونه کوي، وایي دا جهاد ته. دلته د سولې خبرې روانې دي او دلته بریدونه روان دي. دا دواړه سره کیږي؟ سوله او جنگ آیا دا دواړه سره متضاد کلمات دي او که دا دواړه سره مساوي دي؟ سوله او جنگ دواړه په آن واحد په یو وخت کې کیږي؟ ته د عمران خان په اشاره باندې موقت حکومت غواړي؟ ملګرو دا ټول غولیدل دي، دا چل ده، دا فتنه ده، دا منافقت ده، دا دروغ رضالت ده، دا کاملا دروغ ده. لعنت الله علی الکاذبین، د خدای لعنت دی په دروغجن باندې وي چې همدا هیبتي ځناوران دي، همدا عمران خان ده، همدا اسای ده، همدا فضل الرحمن ده، همدا سمیع الحق ده. وطن تباه او برباد کې بالا مرغاب کې وروره ستا زه ځوانانو تاسو ته وایم، زما دا یو خبره باندې سوچ وکړئ. کوم خبره؟ دغه یو خبره دومره ستا په ملي اردو باندې مټې اړوي، ویډیو ته کوي، پنجاب ته لیږي، پنجاب ته خوشحاله وي. زه ورته به داسې ورته ناست یو د نرمښت خبرې به ورته کوو چې اولا ودرېږه، هیبتي ځناور رانه خفه نه سي، هیبتي ځناور خفه نه سي. یو هیبتي ځناور د کوڅې پښتونخوا د پښتنو حق د پنجاب نه غوښتی ده. کورونه په کچلاک کې دي، په کوټه کې دي، په اسلام آباد کې دي، په کوډي کې دي، په اریپور کې دي، په نور کیمپونو کې دي. لعنت مو په دا ګیرو شه، دا ګیرو مو د منافقت د شیطانت نه پرېښی، د سنت په نیت هم نه ده پرېښی. تاسو منافقان یاست، منافقان یاست. وطن مو تباه او برباد که ستاسو د لاسه نن په میلیونونو افغانان کډوال دي، په پردیو هیوادونو کې مزدوران دي. زما تک سپین ښایسته ښکلی شهزاده افغان، زما شهزاده بچی نن په اروپا کې ورور د بل چا نوکر او مزدور د ستا د لاسه بې غیرته. نن چې زما یو شهزاده ګل غوندې افغان دی، اروپا کې د بل چا نوکر او مزدور د نن کې خپل هیواد جوړ، په خپل هیواد کې به نن افسر و، ډاکټر به و، انجینر به و، که مزدور هم وای د خپل هیواد به و، که د ښاروالۍ یو جاروکش هم وای د خپل هیواد به و. نن که قاری عیسی محمدي په خپل هیواد کې جاروکش وای، زما لپاره به افتخار او ویاړ و د دې نه چې زه په پردي هیواد کې یو وزیر اوسم، یا یو رئیس اوسم، یا یو غټ قوي تجار اوسم. دا به د ما لپاره افتخار و. د چا د لاسه دا ټول کارونه کېږي؟ د هیبتي ځناورانو د لاسه کېږي. دا کوم هغه ده؟ زمونږ د ملګري وایي چې راځي لږ ورسره نرم وچلیږو. زه ملګرو ته یم چې ملګرو تاسو خو په دو باندې غږ وکئ، که د سولې مذاکراتو کې تاسو صادق یاست نو خو بیا ورباندې اعلان کړئ که نه. ولسمشر خو تاسو ته بار وویلې په دې یو کمزوري، په دې جسمن، زه چې کله کمزوری وایم منظور مې جسمن ده، عقلا فکرا علما ډېر قوي ولسمشر لرو. په دغه سپینګیري ولسمشر باندې څومره فشار ده، چا یې عمره ورته تړلې ده، چا سره کومک او همکاري کړې ده. د ولسمشر غني د یو خپل ننګیالي، د خپل یو عزتمن او محترم مشر سره نه کینې او د امریکایي سره ناست دی. ورونو 200 نفر د هیبتي ځناورانو غټ ځناوران، هغه مشهور ځناوران، هغه بېشرمه، دومره بېشرمه دي په ټلویزیونو کې ناست دي، ورور د خپل وحشت دفاع کوي، نه شرم پکې شته، نه غیرت پکې شته. 200 هیبتي ځناوران به قطر ته ځي. د 200 هیبتي ځناورانو د پاسپورت مصارف، د ویزې مصارف، د ټکټ مصارف، د هوټلو مصارف، د خوراکونو مصارف، د دو په جیبونو کې چې د آیفون ایکس ماکس تلیفونونه دي، د یو په جای 15 دي. دا مصارف څوک ورته ورکوي؟ 200 کسان چې 15 زره مصرف ولري، 15 زره، نو څو سو؟ 200 کسان چې 15 زره ولري څو سي؟ زما په فکر کوم 1 میلیون یورو، 1 میلیون ډالر راځي. دا له کومه شو؟ دا تا ته څوک درکوي؟ و ګوډاګایه، و غلام طالبه، و هیبتي ځناوره، و بې شرمه چې ته د امریکې سره کینې، د امریکې په ډالرو باندې هلته شپې ورځې تېروې، د امریکې بیس ته په 10 کیلومترۍ کې نږدې کېدی نه شو، په بالا مرغاب کې په ما باندې برید کوي او زما د ملي اردو لاسونه ور اړوي، بیا پاکستان ته لیږي چې هغوی پې خوشحاله کړي. زما اردو ته ذلیل یادوي، زما اردو ته ضلالت ورکوي، زما اردو وروره ته خلکو ته شرموي، بې ننګه بې غیرته. زه تا سره بیا نرمې خبرې وکړم. مولوي صاحب عبدالظاهر حقاني
رحمه الله، الله دې فردوس اعلی جنت نصیب وګرځوي. مولوي صاحب عبدالظاهر ته د الله رب العزت د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په لاس باندې د آب کوثر هغه اوبه ور نصیب کی. هغه به وی چې څنګه سختی در باندې کی، چې څنګه حلالوي هم داسې حلال کی، چې څنګه مو وژنې هم داسې مو وژنئ، چې څنګه در باندې بېرحمي کوي هم داسې بېرحمي ور باندې وکړئ. ملګرو هیله چې را سره همغږي شئ، وطن سره مینه وکړئ، هیچا خپل وطن نه د تباه کړی برباد کړی. ملګرو ویډیو را سره شیر کړئ تر څو حیبتي ځناورانو ته زما دا غږ ورته ورسیږي، زما دا غږ ورته ورسیږي چې تاسو دا کوم هغه ده چې شروع کړی یم ده. و حیبتي ځناورانو د امریکا سره سوله کوي. تاسې په دا 4-5 کاله کې لیدلي چې په دا 4-5 میاشتو کې چې حیبتي ځناورانو چېرته په امریکایي یو ډس کړی وي، او هر ورځ زما په 100 ملي اردو وروره په شهادت رسوي. په لاره کې چې کله روان وي په موټر کې ناست وي، ملي اردو لاس ورته ورکړي، داسې ناست وي تسبیح په لاس کې وي. دا مکار نسل، دا بې غیرت او فریبناک او چلباز مکار، هغه به فکر کوي چې وروره سم ملایکه ده، خو چې شپې له خوا نه راځي همدغه مکار بیا په دې اردو باندې ډس کوي. دا ډېر مکار دی، ډېر فریب هغه دی، هېڅ په درد نه خوري. دا ویروس ده، میکروب ده، نجس مهلک تباه کننده میکروب ده. وطن نه مو څه شی جوړ کړه. افسوس ده نن چې په پردي هېوادو کې کډوال یو. افسوس ده چې نن ستا د افغانستان نن د جرمني پاسپورټ قدر لري، د امریکا لري، د یوکې لري، د غرب لري، د عربانو لري. ستا د افغانستان پاسپورټ ته څوک وروره د یو عادي کاغذ ارزښت نه ورکوي. ستاسو بې غیرتو د جنګ د لاسه، ستاسو بې غیرتو د تباهۍ او بربادۍ د لاسه. ته لاړ شه نن د افغانستان، نن افغان ځوان ژړېږي، دردېږي، کړېږي. په خپل سفارت کې یو ویزه نه په خپل سفارت کې ورته تذکره نه ورکول کېږي، په خپل سفارت کې ورته پاسپورټ نه ورکول کېږي. نن افغان خپل حق نشي ترلاسه کولی. نن زموږ ځوانان ذلیل شول، نن زموږ ځوانان بیچارهګان کډوال شول، نن زموږ ځوانان بیچارهګان په پردیو مزدوران شول، په پردیو هیوادونو کې د مړي نه پاتې، د ژوندي نه پاتې، د خوښۍ نه پاتې، د خوشحالۍ نه پاتې، په پردیو هیوادونو کې ستاسو بې غیرتو د لاسه. نن ستا پاسپورټ د یو کاغذ ارزښت نه لري، ستا د جنګ د لاسه. افغانستان هغه هیواد چې داود خان په وخت کې به ټولې نړۍ ته بغیر د ویزې نه سفر کوو. هغه غټ پاسپورټونه وکړي، اروپا او امریکا ټولې نړۍ ته به بغیر د ویزې نه سفر کوو. نن د پاکستان غوندې یو شیطان منافق هیواد تا ته ویزه نه درکوي، نن ایران تا ته ویزه نه درکوي. نن ستا پاسپورټ کې چې څوک وګوري چې افغان پکې لیکل شوی د افغانستان د تا ته څوک د انسان په سترګه نه درته ګوري. د چا د لاسه؟ د حیبتي ځناور د لاسه. ای ځوانه، ستا دپاره زه قدر غواړم، ستا دپاره عزت غواړم، ستا دپاره دبدبه غواړم، ستا دپاره لوړي غواړم، ستا دپاره ته ولې د بل چا مزدور شې؟ نور خلک باید د موږ مزدوران شي. موږ افغانستان هر غر یاقوت لري، زمرد لري، بیروج لري، سره لري، سپین لري، جواهرات لري، یورانیم لري. خو ته په پردي هیواد کې کډوالې، که نه ستا په هیواد کې امن راشي، ستا یو افغان به په خارج هیواد کې پاتې نشي. هر افغان به په خپل هیواد کې د امن او د سولې او د خوښۍ ژوند او زندګي د خپل مور او پلار، د خویندو ورونو، د خپلو بچیو، خپل خپلوانو سره به تېروي. هر افغان به میلیونر وي، ستا پاسپورټ به قوي وي. نن امارات دومره یو هیواد ده، امارات دومره یو هیواد ده. نن کویټ دومره یو هیواد ده، ټول نفوس 2.5 میلیونه ده، که 3 میلیونه نفوس لري کویټ. بغیر د پاسپورټ په ټوله نړۍ کې وروره راج کوي، راج. او ستا پاسپورټ چې وروره نن د ټوله نړۍ ریچ کنټري افغانستان ته ورکېږي چې یو غر ټوله دنیا اخلي. ته په پردي هیواد کې مزدور شوی د چا د لاسه؟ د طالب د لاسه. وروره دا جهاد نه ده. خپل وطن تباه کولو ته څنګه جهاد وایي؟ د خپل وطن سکول او کالج، یونیورسټي او لار او ګودر او کوڅه ورانول، د خپل وطن سپینګیری په شهادت رسول، دې ته څنګه جهاد وایي؟ د امریکایي بیس ته خو تاسو په 100 کیلومترۍ کې نشئ ورنږدې کېدلی. ملګرو د طالب د حیبتي ځناور له قصده دا ویډیو را سره شیر کړئ، راولئ یو څو حیبتي ځناوران چې نه شپې را سره وغږېږي. دا قاري خوستی چې بار بار ماته نیغ نیغ کوي، ته راولئ چې دې ته ووایي چې دا کومه سوله تاسو روان کړې ده. اوس یو څوک یې راولئ چې زه ورته وایم دا کومه سوله ده چې تاسو اوس روانه کړې، چې زما اردو په شهادت باندې رسوي، زما په قمندانیو باندې او زما په ولسوالیو باندې وروره بریدونه کوي او هلته وروره لګیا وي. زه یو تردېدلی افغان یم، ځکه زه چې وایم وروره حیبتي ځناوران په دو باندې پیچ لګېږي، دو ته زور ورکوي. ځناور څومره ورته وایم؟ پیار ورته وایم، لاف یو ورته وایم، مینه ورته وایم، محبت ورته وایم، ورور ورته وایم. یو څوک چې ما وژني هغه ته څنګه چې د ادکې مور او د ابک پلار بچی وي چې ما وژني، زه هغه ته څنګه ورور وایي؟ خو زه یې وژنم، نو خو زه یې وژنم. 18 کاله د پاکستان دپاره وجنګېدلی وروره. ستا د جهاد په پیسو باندې موټرویګانې د پاکستان جوړې شوې، پښتونه په تا کې غیرت نه راځي. ستا د جهاد په پیسو باندې د پاکستان فکټریانې جوړه شوې، تا کې غیرت نه راځي. ته نه ویښېږې، کله به ویښېږې؟ کله به ته د دغه مغزو نه کار اخلې؟ دغه مغزه دی چې هیڅ استعمال شوي نه، دا به ته کله استعمالوې؟ زه حیران یم د خپل خلکو ته، کله به دا مغزو نه تاسو کار اخلئ؟ کله به ویښېږئ؟
وطن هم تباه و برباد که په پردي هیوادو کې اوسېږي ویاړ کوي. په پردي هیواد کې اوسېدل فخر ده، په پردي هیواد کې اوسېدل ویاړ ده، په پردي هیواد کې اوسېدل مجبوري ده، ناتواني ده، ضلالت ده، سرټیټي ده. یو افغان خو دې وایي چې په لوړ سر باندې وروره اوسېږي په دا اروپا کې. تاسې زما په شمول باندې وروره پوه شوې چې موږ ټول دلته نابللي میلمانه یو، په خپل سر باندې راغلي چې غوښتې هم نه یو، څوک موږ ته ارزښت هم نه ورکوي. خپل هیواد کې قدر لري، ستا قدر په خپل هیواد کې ده، ولې ته د هغه هیواد مالک یې، ته د هغه هیواد څښتن یې، هغه ستا هیواد ده، هغه ستا ملکیت ده. سوله به هغه وخت راځي چې کله اوربند اعلان شي، له یو طرف نه سولې او له بلې خوا نه وروره دلته روانې، له شاله خوا نه وروره خلک ولې نری تکبیر الله اکبر ورباندې وایي. زه د خپل خلکو ته حیران پاتې وم، وروره دا د نری تکبیر په فضیلت پوهېږئ؟ دا د الله اکبر په فضیلت پوهېږئ؟ یو 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 بې غیرته بې سواده جګ سوی په یو لارونکي غږېږي، وروره کنځلې کوي، ډوزې ولي، او بل ورته چیغې کوي نری تکبیر. ظاهر قدیر تم د نری تکبیر چیغې ویل کېږي، عطا محمد نور تم د نری تکبیر چیغې ویل کېږي، محقق تم د نری تکبیر چیغې ویل کېږي، هیبتي ځناور چې وروره زما افغان رور چاړه پرې راکاږي په هغه هم نری تکبیر وایي. خلکو ستاسو د قرآن بې حرمتي بې عزتي د هیبتي ځناورانو ونه کړله، تاسو نه ير ده. ولې د اختر مبارک ورځ کې د قرآن په منځ کې بم کېښوده، دا خلک قرآن استعمالوي، زما او ستا د مور ټیکری، زما او ستا د مور لباس، کالي، لباس، زمونږ مقدسات یې سپک کړل. ته لا اوس هم ورته د مینې پیغام ورکوې. ویروس نه ته کولی شې چې وروره د ویروس نه ته وروره شفا جوړه کړې، د میکروب نه ته کولی شې ته وروره تېنه شفا جوړه کړې. د امریکا سره سوله، د امریکایانو سره یې اوربند اعلان کړی ده، امریکایانو سره، او زما ملي اردو په شهادت رسوي، زما ملي اردو په شهادت رسوي. نو زه ویښ شئ وروره، خدای قرآن ته وګورئ. په پردي هیوادونو کې زه د افغانانو ته یم دا وښه دا تاسو اروپا کې اوسېږئ یا په عربي هیوادونو کې اوسېږئ، یا به 1000 یا 2000 د میاشتې ګټئ. صحیح ده؟ ته خدای چې د خپل بچي نه لرې څومره ځورېږې. زه مطمئن یم ډېر ځورېږې. کار نه راسې ستړی یې، ستومانه یې، په کور کې د ډوډۍ تیاره نه ده، کالي د وروره پاک نه دي، کور د وروره پاک نه ده، کور به ځان ته خپله پاکوي، کالي به ځان ته خپل هغه کوي، ډوډۍ به ځان ته خپل هغه کوي، بس څوک د وروره وغځېږي. پوه سې بچي نه لرې، د ښځې نه لرې، د مور پلار نه لرې، بل وخت ټلیفون وسې ډز، مور د بېچارهګۍ مړه سوله، دلته ورور دیوالو ته بس ګوره ژاړه، پلار مړ شو دیوالو ته ګوره ژاړه، فلاني واده ده نشي تللی، د فلاني خوښي ده نشي تللی. د چا د لاسه دغه چا موږ کډوال کړلو؟ د چا د لاسه په پردي هیوادونو کې موږ پراته یو، په پردي کالجونو یونیورسټیانو کې په اروپا او په امریکا کې درسونه سبقونه وایو. ولې موږ تاسې دغه 100 ګرامه ماغزه په کار وانه چو چې د دونه ښه کالجونه د دې نه ښې یونیورسټیانې په خپل هیواد کې جوړ کړو؟ څه ګله هیواد لرو، څه ښایسته هیواد لرو، هره دره یې جنت ته، په هره دره کې چې قصرونه او بلډینګونه او کورونه جوړ کړي، ټول نړۍ به سیاحت ته هلته راځي. په ټوله نړۍ کې افغانستان ښایسته ده. نن وروره په افتخار په قاچاقي او په سختو خرابو لارو باندې پردي هیوادونو ته ځي، او هلته وروره مجبورۍ نه وروره دروغ هم وایي، رښتا هم وایي، ته ویزه ترلاسه کړو، پاسپورټ ترلاسه کړو، بیا هلته کار وکړو، بیا کور ته ولیږو، وروره بیا 15 کاله بعد کور ته ځي، یو میاشت په کور کې تېر کړي، بېرته راځي لکه میلمه. ژوند خو هغه ژوند ده چې سهار لاړ شي خپلې وظیفې ته، او ماښام راسي خپلو بچیو ته، هغه هم خپل هیواد، خپل کور، خپل هیواد. د چا د لاسه دا ټول تباهي او بربادي شوې ده، دا ټول د هیبتي بې غیرته او بې سواده طالب د لاسه شوی ده. غږ پورته کوي، ملګري لیکلي چې د رحمت الله رحماني په نامه باندې چې قاري صاحب مسافر یم، سخت مې د وطن حالات دردوي، نه پوهېږم آخر تر کومه. وروره غږ پورته کوي، د امریکا سره ناسته مزې چړچې کوي، او اردو له شاله خوا نه وروره نری تکبیر الله اکبر اردو په شهادت باندې رسوي. هره ورځ په ولسوالیو بریدونه کوي. دا اوس کومه سوله ده؟ دا کومه سوله ده؟ 3 ورځې وروره د اوربند اعلان وکړه، د خلکو تاسو ته مینه درکړه، محبت یې درکړه، غېږو کې ونیولې، چرګان درته حلال کړه، پسونه درته حلال کړه، دسترخوانونه درته واچول چې ودرې تاسو به لږ په مینه وګورئ، انسانیت به درکې راشي. چې 3 ورځې تېر شي هماغه خره وئ، هماغه خره یاست تر اوسه پورې. یو سړی ما وژنې، زه به ورته وروره د مینې محبت پیغام ورکوم. د مینې محبت پیغام د دښمن سره کېږي؟